د قیامت په ورځ باندې به شیطان خطبه ورکوي او دا خطبه د څه وجې نه ورکوي؟ دا خطبه هم زه تاسو ته وایم او د دې وجه هم زه تاسو ته وایم چې کومې وجې نه به دا خطبه ورکوي. او دا ډېره یو فایدهمنه ویډیو ده که چېرته موږ او تاسو په دې کې فکر او سوچ وکړو. شیطان به وایي د قیامت په ورځ باندې وقال الشیطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق. وبه وایي شیطان چې کله فیصله وشي د کار، یعنی جهنمین جهنم ته داخل شي او جنتین چې دی هغه جنت ته داخل شي. ان الله وعدكم وعد الحق، یقین الله سبحانه وتعالی تاسو سره وعده کړې وه، رښتینې وعده. ووعدتکم فاخلفتکم، او ما تاسو سره وعده کړې وه، ما تاسو ته دروغ ویلي، بې دلیله خبره مې درته کړې وه او زه خلاف کوم تاسو سره. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انو زما دپاره څه زور په تاسو باندې مګر ما تاسو راوبلئ او وسوسه مې درته وکړه او تاسو زما خبره ومنله. یعنې د کوم کارونو د وجې نه تاسو په جهنم کې، د کومو اعمالو د وجې تاسو نن په جهنم کې، دا ما تاسو باندې په زور زبردستۍ نه دي کړي، بلکې ما خو تاسو ته صرف یو وسوسه راواچوله، یو بلنه مې درکړه او دعوت مې درکړه، تاسو دغه کارونه په خپله باندې وکړه او زما خبره م بې دلیله ومنله. فلا تلوموني ولوموا انفسکم، نو ما مه ملامتوئ په دې کې، خپل ځانونه ملامت کوئ. ملامتیا چې ده دا په ما باندې مه رااچوئ، بلکې خپل ځانونه ملامت کړئ، ځکه دا کارونه تاسو ټول په خپله خوښه باندې کړي وو او ما د باندې څه زور زبردستي او څه دلایل ما تاسو ته نه ویلي، بې دلیله خبرې مې زما منلې وي، نو اوس خپل ځانونه ملامت کړئ او ما مه ملامتوئ. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخي، نه یم زه فریاد رسی ستاسو لپاره مددګار او نه تاسو فریاد رسی کوونکې زما دپاره، یعنی نه تاسو زما مدد کولی شئ او نه زه ستاسو مدد کولی شم. انی کفرت بما اشرکتموني من قبل، او یقینا زه انکار کوم د هغه څه نه چې تاسو زه شریکولم د الله سبحانه وتعالی سره پخوا. دا د شیطان خطبه ده چې جهنم په ورځ به یې جهنمیانو ته ورکړي. د کومې وجې نه چې دی دا خطبه ورکوي شیطان؟ هغه وجه دا ده چې کله د قیامت په ورځ باندې د محشر په میدان کې فیصله وشي په جنتینو باندې د جنت او په جهنمینو باندې د جهنم، نو دا کوم مجرمان چې دي دیو به د یو بل نه بیزاري اعلان کړي. او هغه مجرمان چې د الله سبحانه وتعالی د دین نه انکار کړی او کمزوري مجرمانو د خپلو بادارانو د وجې نه او د خپلو پیرانو د وجې نه چې دی د الله سبحانه وتعالی سره شرک کړی، نو هغوی به راشي خپلو مشرانو ته به ووایي چې آیا نن تاسو موږ نه د الله سبحانه وتعالی عذاب کمولی شئ؟ نو دغه مشران به ورته ووایي که چېرته موږ په هدایت باندې وی نو موږ به تاسو ته ښه لاره ښودلی وی، لیکن موږ خپله ګمراهان او مجرمانو، نو موږ به ستاسو څه مدد وکړو؟ نن چې دی ستاسو جزې پزې هیڅ فایده نه کوي، که صبر کوئ او که جزې پزې کوئ. نو دغلته به دغه کشران او کمزوري مجرمان هغوی به په خپلو مشرانو باندې لعنت ووایي او لوی بابا له به راشي چې هغه شیطان دی او هغې ته به ووایي چې تا موږ ولې ګمراه کړي وو. نو شیطان به ورته ووایي چې الله سبحانه وتعالی تاسو سره د خپلو انبیاو په ذریعه باندې وعده کړې وه چې که چېرته زما خبره ومنئ نو جنت ته به داخل شئ، او که چېرته زما خبره ونه منئ او انکار وکئ او په ښه لاره باندې لاړ شئ نو جهنم ته به داخل شئ. نن چې دی هغه خپله وعده چې ده هغه پوره کړه. هغه خلک چې د الله سبحانه وتعالی خبره یې منلې وه هغه لاړ جنت ته، او هغه خلک چې د الله سبحانه وتعالی خبره یې نه وه منلې هغه لاړې جهنم ته. الله خپله وعده چې دی هغه پوره کړه. او هر کله ما چې تاسو سره وعدې کړي وي هغه دروغ خبرې وي، بې دلیله خبرې وي او د دروغو وعدې وي، او ما تاسو باندې زور نه و کړی، ستاسو لاسونه او ستاسو خپې ما نه ونیولي چې دا کارونه وکئ، یا تاسو ته چې ما ویلي و چې د مرګ نه وروسته حساب کتاب نشته دی، او هغه خلک چې کوم شرک کړی او هغې ته ما ویلي و چې دا ستاسو بوتان او دا پیران چې دا به تاسو د الله د عذاب نه خلاص کړي او ستاسو سفارشونه به وکړي. نه، دا ټولې بې دلیله خبرې وي او تاسو منلي دي په خپله. نو نن چې دی مه ملامتوئ، خپل ځانونه ملامت کوئ چې بې دلیله خبرې په
دنیا کې منلی او د الله سبحانه وتعالی خبرم نه منله سره د دلایلو. نو نن چې دی ما ملامتوي او نن زه ستاسو هیڅ قسمه مدد نشم کولی او نه تاسو زما څه مدد کولی شئ. نو دا د شیطان هغه خطبه ده چې د قیامت په ورځ به یې ورکوي مجرمانو ته. زموږ دپاره په دې کې لوی عبرت دا دی چې الله سبحانه وتعالی موږ ته بار بار ویلی چې شیطان ستاسو څه شی دی؟ ښکاره دښمن دی. نو باید موږ د شیطان خبره ونه منو او د خپل نفس او د شیطان سره کلکه مقابله وکړو او د الله سبحانه وتعالی نه وخت په وخت مدد وغواړو چې چېرته موږ باندې شیطان قابض نشي او به دغه ارمانونه او دغه افسوسونه به هیڅ قسمه فایده نه ورکوي د آخرت په ورځ باندې. الله سبحانه وتعالی دې موږ د شیطان د وسوسو نه وساتي او الله سبحانه وتعالی دې موږ ته صحیح دین او صحیح حق را نصیب کړي.